کندهار کې د طالبانو د مشر امیر د ولسوالانو امنیتي قمندانانو مرستیالان دي ملایان وي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مرکلی کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. کندهار کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې د ملایانو له ډلې کندهار کې د ولسوالیو امنیتي قمندانانو د مرستیالانو په ټاکلو کې ټینګار کړی دی. د کندهار ولسوالیو ته په صادر شوي مکتوب کې راغلی چې د طالبانو مشر په شفاهي حکم د امر د دغه ولایت چارواکو ته کړی دی. د معلوماتو له مخې د امر یوه میاشت وړاندې صادر شوی و. دغه مکتوب له مخې خونزاده حکم کړی چې کندهار کې د ولسوالۍ امنیه قمندانانو خپل مرستیالان د مدرسو له ملایانو وګماري، تر څو هغوی د اړوند دندو ترڅنګ د اړوند ادارې امامت او طالبانو ته تدریس هم وکړي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا حکم په نورو ولایتونو کې هم پلی کیږي او که نه. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهم خبرونو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.